نورستان د افسانو وطن. د زرداری د خپرونې درنو مینوالو، موږ د کوشتکي په نوم معبد سیمې ته روان یو، چیرته چې 130 کاله وړاندې د دغه ځای چې دلته اسلام نه و راغلی، اسلام یې نه و قبول کړی، دوی به هغه ځای کې عبادت کول او عبادتګاه وه. موږ ځو تاسو ته د هغې ځای حال درکوو، له خلکو سره غږیږو چې دلته پخوا څه تېرېدل او کیسې ترې اورو. د نورستان مرکز پارون کوشتکي سیمه، هغه ځای چې 4 پیړۍ وړاندې پکې کافرو کعبه جوړه کړې وه، خو په منځ کې د بوتانو عبادت کېده. د نورستانیانو د راتګ سلسله دې ولایت ته له کومه ځایه شوې؟ د دغې سیمې خلکو له نیکونو اورېدلي چې دوی د قریشو له قبیلې دي او د اسلام د راتګ له ویرې له هغه ځایه کډوال شوي. د معلوماتو له مخې دوی لومړی یونان، له هغه ځایه هند او له دغه هیواد څخه وروسته افغانستان ته راتښتېدلي دي. زموږ خلک همداسې دعوه لري لکه چې موږ قریش او د اسلام د راتګ سره د اسلام د یېرې نه راتښتېدلي دي. نو زموږ اورېدلي معلومات مطابق به اول یونان ته راغلي وو. دا زموږ خلک یونان نه بیا وایي هند ته راغلي دي، څه وخت هند کې پاتې شوي دي، هند نه بیا وایي افغانستان ته راغله. کله چې اسلام پیشرفت وکړ افغانستان ته راورسېد، نو دا خلک بیا اطرافو ته کډه شروع کړه چې اسلام قبول نه کړي. بیا د کونړ مربوط نرنګ ولسوالۍ کې څه وخت هلته پاتې شوي دي. دغه ځای نه چې بیا اسلام را رسېدو، دا خلک بیرته کډه وکړه راغله ټنټیل ته، د ماڼوګي ولسوالۍ نه لږ کوز. دغلته هم چې اسلام را رسېده، بالاخر دې ځای ته راورسېده. نو هغه وخت سره دې ځای کې کعبه جوړ و، لکه تقریبا دا کور پکې راغلی، څه دا جومات پکې راغلی دی. نو هغه کې یو کم 80 بوتان و، یو پکې مشر و د ټولو، او نور خپل هر کار دپاره خپل بوت معلوم و. نو چې چا څه غوښتو، بیا به یو مال به ځان سره راوسته قربانې، د کوڅه هغه سر کې به یې ودرېده. په دې ځای باندې تګ راتګ حرام و، او خلکو په عقیده باندې دا ځای حرام و، خلک تګ راتګ په دې نه کوو، دا یې ډېر پاک ساتلی وی. نو هغه ځای نه به ورته ودرېد، هغه بوت نوم به یې واخېسته چې تاله مې دا قرباني راوړې، دا زما له خوا نه قبوله کړه. بیا به هغسې راتاو کړو دې ځای ته. نو دلته به چې ورسېد، هغه خو میلمه و، نور کار نه و. بیا دا زموږ د کلي خلک چې وو، دا مالونه به یې اخېسته، حلالول به یې، غوښه او پروګرام او ډوډۍ به دوی کوو. نو بیا دغه ته بیا ورغې، د هغې خپل رسم رواج مطابق عبادتونه وو که نه، خو څه عبادت و، ګډه او ډول او رباب او دا شیونه به وو. نو هغه سندره کې زیاتره خلک خپل غوښتنه په سندرو کې کول چې زه په دې راغلی یم او دا درنه غواړم او ماله به دا وکړو. نو هغه طواف، هغه د حج رسمونه وشي، دلته بیا دا کوو. بیا چې کله امیر عبدالرحمن خان په وخت کې اسلام ترقي وکړو، دې ځای ته راورسېده، نو چون دا خلک نفوذ هم ډېر کم و، کمزور هم و، وسایل د لحاظ هم ډېر کمزور و، نور تېښته لاره پیدا نه کړه. دا خو د غره اخر سر دی که نه. نو دا خلکو یې داسې ویلې چې نور خو اسلام غلبه وکړه موږ باندې او زموږ زور ورته نشته. نو یو 2 کسانو ته، یو یې بت په شا کوي، نور د هغې وسایل چې سره زرو بنګړي وو، دا ټوپۍ وه، یو تبرګې وو، سرو زرو توره وه د هغې د بت وسایلو. نو 2 کسانو ته یې ورکړی دی چې دا پټ کړئ، چې کله دا مسلمانان د دې ځای نه ووته، بیا به خپل ځای ته راوړو. نو هغه وخت یو قسم مرض پرې خلکو راتله، که نن سبا شرې غوندې که نه، دانې به راخته، نو موږ د محلي لهجه کې ورته پور وایي. نو هغه مرض کې هغه چا چې بوټ او دا سامان پټ کړو، 2 کسان له منځه لاړل.
اتیا کلن مرجان او تازه ګل د کفارو له لوري دلته د جوړې شوې کعبې د جوړښت کیسه راته کوي. عربستان نه تښتېدل راغله که نه اذان واورېده هغه ځای نه وتښتېدل. د ټولو نورستانیانو دپاره دا ټول نورستاني دقه دی ماکه دا دی ټول نورستاني ماکه دا و ماکه دا و. بیا راغله دې ځای کې ورسېده بیا ماکه ته اوس قرباني کوي که نه قرباني مال دلته راوړي دلته راغلی. اوس هم چې دا قرباني نه اوس چېرته کېږي پخوا اوس چېرته کېږي اوس څلور پیړۍ اوس دغه نه دا سنګر دی دا سنګر دی دقه دی دا د کفر زمانه کې هر څه جنګ به راځي که نه کافر خوا بر هم راځي کته نه هم راځي وایګل ته هم راځي جنګ پسې راځي که نه هغه لپاره دا پناهځای دي دا پناهځای دی سنګر دی. شاعران وایي څوک وایي مصریان دي څوک وایي نه عربان دي څوک وایي بل دي که نه اصلا زما په نظر باندې زما په تجربه باندې دا زموږ نیکونو قریش دا خلک قریش نه راغلی دی کابل کې وخت تېر کړی دی کابل نه بیا راغلی دی خیوه کې وخت تېر کړی دی خیوه نه بیا راغلی دی ټنټیل کې دی اوس هم هلته پاروني کنډر وایي زموږ دا نیکونو اثار نه دی اوس هم پکې شته اوس هم ما په خپله لیدلی دی پاروني کنډر وایي هلته څو کاله دلته هلته تېر کړ بیا راغله دلته اوس دا ځای نه برابري که نه دې ځای نه بیا دغه د خاورې د طول مسله هغه داسې مسله ده ورور هغه کې یو څو کسان دي راغله هغه تللی دی دا 3 کاله کې پیاده مزل کړی دی 3 کاله کې مکه نه بېرته هغه خاوره اخیستی دی راوړی بیا دې ځای کې ټول برابر راغلی بیا دلته غېږن راغلی بیا دې ځای کې وروره بیت الله جوړ کړ شي منزله جوړ کړ یو ستن ودرول بل هغه کې بیا بل ستن برابر کړ 3 یو ځای کې مسلسل که نه لکه 3 چته شو هغه کې بیا طوفونه شروع شو پاس صفا مروه ده لاندې بیت الله ده هغه کې په شروع کولو کې په خدای قدرت ته ګوره هغه لاندې هغه ستن دغه شو چپه شو ټول وغورځېدې هغه کې تقریبا څوک وایي 80 کسان څوک وایي 80 کسان 10 کسان از بین شو. دلته د کفر د وخت کعبه وه خو اوس پکې جومات رغول شوی دی. الله اکبر الله اکبر. دې ځای کې نه یوازې دا چې کعبه یې رغولې وه بلکې د زمزم په نوم دا چینه هم د هغه وخت یوه نښه پاتې ده. او د چینونو دا برعکس عمل لري که چینه په ژمي کې یخیږي ګرمیږي په اوړي کې یخیږي دا په اوړي کې ګرمي په ژمي کې یخي لکه د چینه خاصیت برعکس خاصیت لري دا نو چې دی دا اوبه وڅښه یقین په خدای وکړه چې سهار دا ټوخی موخی د دی ورک بیا د دې ځای نه 2 بوشکه د تیلو اوبو ډک کړه ننګرهار ته یې وړه خپل کور ته چې کله به هم سینه بغل و دا خو بیا کنګل کېږي که نه همدا کنګل به یې مات کړه لاس کې به یې نیولی او خوړل همداسې نو زما پلار خپل د سینې علاج هم د دې نه کوو. د دې کعبې د ساتنې لپاره 3 امنیتي کمربندونه جوړ شوي وو خو تر ټولو لوړ کمربند یې له ځمکې په 400 متره پورته ځای کې جوړ شوی هغه چې ورتګ کې لږه بې پامي له ګړنګونو پرېوتل دي. موږ له سختو لارو تېرېږو او دغه ځای ته ورځو. لیدونکو لکه څنګه تاسو ولیدل موږ ډیر په تکلیف کې دلته راجګ شو دا ډیر یو لوړ ځای دی تقریبا 400 متره لوړ دی دې خواته او ډیر یو سخته لار ده. نو د لاندې دغه کم کعبه چې هغه د کفر پر مهال باندې
جوړه شوې وه هلته بوتان پکې ساتل کېدل. لومړی دغه یو پردرخانه دلته وه په دغه ځای کې چې دلته ځینې په سنګاري هم شته دي د هغه وخت یو څه نښې نښانې داسې لږې لږې پاتې دي که څه هم دغه دی دلته د خلکو راتګ سره هغه څه له منځه لاړ خو په دغه ځای کې موږ تصویر اخیستی دی د هغې خوا نه نو دلته ښکاري داسې چې سنګکاري شوې ده او دغه سنګکاري لا اوس هم داسې یو څه نښې پاتې دي. په غره کې د دې غټې ډبرې لاندې د غشو ویشتلو سنګر جوړ شوي دیوالونه د همغه وخت پاتې دي. لیدونکو له ډېرو سختو لارو چې یعنې بیخي داسې لارې وي چې هېڅ د تګ دپاره نه دی برابرې نو نه پوهېږم چې د هغه وخت خلکو به څنګه دغه ځای ته راتلل او دې ځای نه به یې جګړه کوله او هغه د غشو ویشتنه به یې کوله. موږ بالاخره هماغه ځای ته تاریخي ځای ته چې اوس هم تاسې ګورئ دغه جوړښت یې لا هماغسې پاتې دی یوازینی دغه یې په دې کې د ساتلو چې تر اوسه ساتل شوي دي چې پاسه یو غټ ګټ دی او د باران نه او د واورې نه پناه دی یعنې تر اوسه پورې هماغسې په خپل حال پاتې شوی دی. د نورستان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر فضل حق خالقیار را سره د پخواني کافرستانیانو له لوري د جوړ شوي سنګر یا کمربند په تړاو غږېدلی. تاسو خو دا لاره خو باندې خو ډېر په سختۍ راوختئ 400 متره دې ارتفاع 400 متره ده خو نور چې راځي یو کیلومتر نه هم زیاته ده. بیا دا په داسې یو موقعیت کې جوړ شوی صرف یو نری لاره ورته ده. بیا دا دې جوړښت داسې جوړ شوی ده چې دې کې دا لرګي داسې اوبل شوي سوري شوي دي که نه لکه پخوا مونږ اوس سیخان اوبو که نه لکه کوم څه جال وکړو دغه وخت کې لرګي اوبدلې دي. بیا دې اوبدلو منځ کې خټ او تیږه ایښي بیا دې کې واړه سوري م کړي او یوه دغه دروازه ده. دې واړه سوریو کې به غشي والا ناست و یا هغه لینډۍ والا به ناست و ګټې به ورسره وې او دې ځای کې به هم ناست و دا به هم بندېده. دلته خاصه معیاري تخته جوړه وه دا به بنده شوله دښمن به هر خوا نه راته نشو ښادېدلی ځکه دوی به ډزې کول. بیا حتی داسې یو واقعیت ده یو روایت ده چې د پاس خوا نه مسلمانان راغله چې نه کېږي موږ باید پاس خوا نه په رسۍ خلک دلته راښکته کړو نو دوی به چې هغې ځای نه خو نه ښکاري که نه نفر به په رسۍ راښکته کړي دلته ورته نفر ولاړو تورې ورته سره کړې وه په اور باندې نو دا رسۍ به یې کټ کړه سړی به یې لاندې ولېده. هله 80 کسانه د هغه وخت مسلمانان لاندې ولید دوی د خوشحاله اوسئ موږ لکه صحافت حق کړه نفر ننوتي یو وخت کې د یو کس فکر شوی لاندې هلته ارود روان ده چې نه ده که نه هلته ګوري چې د اوبو سره وینې ګډې شوي وینې روانې دي هغوی پوه شوي چې ولا د کیسه خرابه ده که نه نو بیا دوی د کسان راغلل هغوی ته وویل چې دغه یو 3 کسانه دغه نه پرېږدئ زه ورکړه چې هلته هغه نورو ته احوال ورکړي چې دلته کیسه خرابه ده دا مړه شوي دي بیا هغه 3 کسان یې پرېښودل نو د دې ځای پته ډېره سخته وه نو مطلب هغه زمونږ قادر ورور ته دا نور معلومات هم شته چې بیا دوی هغه د مطلب عالمان راغلل محاصره ول اخوا دېخوا د امیر صاحب عبدالرحمن خان پوځونه ول نور مجبوره شول چې تابع شو خو په جنګ دا ساحه نور لاره چاره نه وه مجبوره تسلیم شو سره او دلته نور جنګونه هم سوي دي نه یوازې مسلمانانو سره خپل منځي مثلا د ویګل خلکو سره د کامدې شوبرګ مټال خلکو سره د ځمکې په سر د زنګ په سر د کانتیوا خلکو سره لکه دلته دا کشتکي کله یو د په مکمل سوځولې ده د خلکو ویګلیانو سوځولې ده دلته دا کله چې دوی سوځول هغه هم دوی غیرت کې راغلي ډېر کسان هم پکې تلفات ورکړي دغه ساحه د دوی حرام ده که نه دلته راتلل ممنوع ده لکه هلته چې بیت الله کې یو ساحه ده څوک ځي دم پرې لازمېږي مطلب ګډی بالالې دلته دې ساحه دوی منې وه نو دوی چې کله جنګ وکړه دوی ته همدا لاره خوښه وه کولی شو تښتېدلي وی خو دوی ویل دا ساحه حرامه ده مرګ په ځان قبول کړه همالته اور کې وسوځېدل خو په دې لاره باندې رانغلل که یو خبرې ته راشو که یو خبرې ته راشو امیر صاحب دوی خو کافر وو که نه نو دغه عقیده یې څنګه لرله په دې باندې دا خو دې همغه کفري عقیده وه که نه قریشو که نه بت پرستانو دوی بت نه هدایت اخیستل او د دوی عقیده وه چې موږ بت پلانکی بت و بستانکی بت دا وایي که نه دا مطلب
د دوی دغه د کفر وخت کې لګال تم قریش هم داسې عقیدې لرلې قسم قسم عقیدې لرلې دوی هم هغه عقیده باندې دلته ول کنه چې دا ساحه حرام دلته کور هغه وخت کې حرام سره ساحه موجوده و دلته موجود التم صفا او مروه موجوده دوی موجود التم حجرۃ الاسد دوی بغه کړه دلته عرفات غر هغه الته دوی دلته برابر کړه پاس ټي وي ساحه کې عرفات غر ورته وي دا ساحه د دوی مطلب هغه د کفر عقیده سره کم قریش عقیده لرله دلته هغه عقیده دوی لرله په درې حصو باندې وو درې چته وو کنه یو دا چت ده دا چې زمونږ یادېږي دا ټول پټ وو دا اوس تخریب شوی دی کنه یو دا چت ده لاندینۍ حصه چې ده دغه وخت خلکو د قضای حاجت دپاره پرېښې ده کته دلته سپینګیري سپین سري به وو هغه حصه چې تا ته ښکاري دغلته به ځوانان پیرې کوو مخامخ د سرو کې به پیرهداران ورته ولاړو دا خپل پیرې ځای نه دي بیا دغه سورې چې ښکاري دا بله دروازه ده چې داسې وروځو اخواته غټه ساحه ده نو بیا ماشومان او پیغلې او ځوانان او پاتې خلک به هلته وو د دې خپل د اکمالاتو لپاره بیا دغلته لاندې یو بل لاره والې ده وړوکې غوندې سورې دی هغه سورې دی بیا ښکته پوړی وه نو خوړ ته به یې کوزېده اوبو او خپل ضرورت هلته نه به راخېجو هغه داسې پناه لاره ده د خوړ هغه حصه کې هم یو دیوال دی هلته به هم ځوانان پیره کوو خو دا منځ چې و دا محفوظ ځای و نو خلک خپل اکمالاتو لاره هم دا وه دا لاره به مکمل بندېدله نو چې څوک به راتله دا مخامخ سورې چې تاسې وینئ دې کې به غشې والا ناست و هغه وخت د غشې او د تورو جنګونه وو ټوپکې نه وي که نه نو نور هېڅ امکانات نه وو چې دا ځای چا ګټلی وی او په تاریخ کې هم خلک وایي چې څو هر څونه قوه راغلی دی دا ځای نه دی نیولی هغه ځای کې سوریګانې کړي دي دې کې به لیندې وي بس دې ځای نه به دښمنان ویشتل غشو باندې د زردري د خپرونې درنو مینوالو په کوشتکي سیمه کې د معبد سیمه دا مو تاسو ته په دې خپرونه کې وړاندې کړل او هغه معلومات تاسې ولیدل چې د دې ځای د اوسیدونکو او همدارنګه هغه تاریخي ارزښت باندې خبرې وشوې نو په همدې ځای کې موږ له تاسې اجازه غواړو هر چیرې چې یاستئ ښاد آباد اوسئ د الله په امان پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره